السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستانو ستړي مشه الله مقدرمن لره نو منګه په روضې مبارکه کې یو مزار شریف کې نو قاري صاحب ډېره خوږه او ډېره ملکوتي حنجره لري له ده نه به د قرآن کریم یو څو آیاتونه واورو مهرباني قاري صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله قاري صاحب الله دې جنتونه درکړي. جنت قربان دي حضوري بس جنت دې راکړي خوري عمل ته وي علمان علمان عمل الله دې جنتي کړي.